قرآن هر وخت مشته د هغه خلکو واقعیات بیانوي، د هغه خلکو حالات بیانوي چې کم چا د الله خبره ونه منله، د الله د رسول خبره ونه منله، الله په دنیا کې هم غر کړل او آخرت کې هم همیشه لپاره په جهنم کې وساتل. وس الله رب العزت قرآن کریم کې فرمایي چې الم تر کیف فعل ربک بعاد. آیا تاسو نه ولیدل، تاسو ته د دې خبر نه راورسېدی چې ستا رب د قوم عاد سره څرنګه معامله وکړه؟ قوم عاد هغه کسانو چې هغه د هغو قد دومره جګ خلکو، دومره د قوت والا خلکو، یو عجب انسانان وو چې دا باره کې الله فرمایي چې التي لم یخلق مثلها فی البلاد. دغسې د قوت والا، دغسې غټ خلک ما هېڅکله داسې نور نه وو پیدا کړي. دوی په مثل باندې یو څوک هم داسې خلک نه وو، او دوی به ویل چې من اشد منا قوه. هغه څوک دی چې د قوت په اعتبار سره تر موږ زیات دي، تر موږ طاقتور څوک شته. دوی د الله د نبي خبره ونه منله، د الله خبره یې ونه منله. الله رب العزت دغسې ختم کړل د دنیا څخه لکه د سره چې دوی د دنیا ته راغلي هم نه وو. او دغه قسم وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. قوم ثمود، هغه قوم ثمود چې هغه په غرو کې خپل کورونه جوړول او ډبرې ماتولې. دوی د خپل نبی خبره ونه منله، د خپل نبی سره دښمني وکړه، د خپل اسلام د خپل کتاب سره دښمني وکړه. الله رب العزت داسې غر کړل، داسې تباه کړل چې د دوی نوم نښان هم اوس نشته. ګوره نن الله د رسول خبره ومنه، نن د الله مخته خپل سر هغه پر سجده کړه، تسلیم شه د الله حکمو ته. نن د الله مخته توبه وکړه، په اخلاص سره عبادت شروع کړه. الله به د دنیا کې هم کامیاب کړي، په آخرت کې به هم کامیاب کړي. دا پیغام